وطن نور بد سر زر کړي د زرګر لاسونه بخت د هنر لاسونه د پتن ولاګي د نصر زخمونه بد روخي د ډاکټر لاسونه بخت د هنر لاسونه د پتن ولاګي د هوا د نور بد سپر دختونه کندهار ښاروالي د ښار په درېیمه ناحیه اووم ګذر کې د شهید کوڅې د اساسي رغولو چارې راپیل کړي دي دغه کوڅه چې تقریبا 415 متره اوږدوالی تقریبا 7 متره بردوالی لري یوه میاشت مخکې یې د رغولو چارې راپیل سوې او پاته کارونه به یې هم انشاءالله د یوه نیمې میاشتې په موده کې بشپړ سي په دغه رغنیزه پروژه کې هره ورځ 100 کسانو ته د کار کولو زمینه برابره سوې ده چې 7 کسان په مسلکي ډول او 93 کسان په غیر مسلکي ډول کار کوي د دې کوڅې په اساسي رغولو سره د همدې سیمې اوسیدونکو زیاته خوښي وښودل او د کندهار ښاروالۍ د دې مهم ګام څخه یې ځانګړې مننه وکړل هنر لاسونه د پتن ولاګي د بد قسمت د پورته شو راځي وروره چې موږ ته کار پیدا کړي نور ځوانانو ته خواري ور پیدا کړي د کار زمینه ده د شهید کوڅه د پخېږي مسلمانان پر چیرېږي سپین ږیري عاجزې ځوانان کشران پر چیرېږي وروره شکر دی الحمدلله بس راځي خدای دې نور هم د غونډې کار دوام پیدا کړي نور ځایونه سم سي نور کاروبار سره برابر سي ډېر خوشحاله یو شکر دی موږ د دې پروژې څخه ډېر خوشحاله یو فعلا او دغه دلته د ځوانانو مخته دي ځینې اکثره خلک سپین ږیري اخته دي نو موږ د دې پروژې څخه ډېر خوشحاله یو خدای پاک چې خیر وکړي وګورو اول خو د دوړو څخه د دکانداران د خلک د کوچنیان د مؤمنان ګرده په تکلیف کې واجب اورېدله چې د هر موټر چیر سي واجب اورېدله دوړې په دوکانونو نه وځي واجب اورېدله دلته تنور دی هلته سبزي والا دی هلته پرچون والا دی دا ګرده خلک عاجزې مؤمنان ګرده ځینې په عذاب کې دا یو او دویمه مسله دا ده نو پوخ سړک چې دی دا د خلکو د اوسایي دپاره دی د دغه دپاره دی اوس دغه سړک ګوره رخصه نه په راتلله ټکسي نه په راتلی چې رابلو هلته په بازار کې ټکسي یا رخصه ونیول کوم ځای ته ځې چې ورته ومول د شهید کوڅې ته سر به کښته وځړه او نوک به ووه یو خو به دا یي چې عراده به پیدا کړي او رخصه به پیدا کړي او ټکسي به پیدا کړي د خلکو دپاره یو څه راحت به سي واجب اورېدلی او دا دوړې به ورکې سي لونه جوړې ده نه هره ورځ پوهېږې دا موټران چې چیر سي بیا نو خو دا زموږ خلک دي خدای دې انصاف ورکړي موټر یا موټرسایکل یې راریله کړي یې نه شګې غورځي دوړې غورځي ډبرې غورځي واجب اورېدله نو دا خو ډېر دغه شته په دې کې ډېر اوسایي شته مشکلات ډېر و در مخه در پخوا ډېر کور دی د زر وارد هم د ښاروالۍ هم د دغه پروژې چې زموږ لپاره دا خدمت وکړي اول خو مو د دا کلي و د دا محل انسانان ډېر په کار ولیدل دوهم د دغه ډېره مننه ورڅخه کوو چې دغه ځای که پوخ سي هغه ځای وویشل چې یوه ورځ زموږ دپاره پخېږي زموږ دپاره در کېږي موږ منندوی یو هم د ښاروالۍ هم د دغه شرکت لاسونه بخت د هنر لاسونه د پتن ولاګي د نصر زخمونه بد روخي د ډاکټر لاسونه بخت د هنر لاسونه د پتن ولاګي د مدرسې